دا جنډې به ولاړې وزه وړوه نیټ ولو ځه ځه وزه وزه ستا به ښځه غنبوزه نیټ ولو جنډې مټ ولوه پورته که پورته که پورته که زنده‌باد حاجي زنده‌باد. مونه ملګرو کله چې د ګران عثمان خان لالا شهید جنازه وه نو په هغه جنازه کې یو جنجال جوړ سو چې هغه ګډوډي جوړه کړله خلکو. هغه خبره د افغانستان د بیرغ وه. که څه هم په دې جنازه کې هر ګوند خپله جنډه راوړې وه او یوه توره جنډه بیا د هر ګوند خلکو لګولې وه. هغه یې په دې لګولې وه چې نن توره ورځ ده. خو ځینو خلکو چې د افغانستان بیرغ راوړی و دا یوې پارټۍ یا یو چا نه و راوړی، بلکې دا هغه چا راوړی و چې هغه له افغانستان سره یې مینه درلوده. نو ځینو خلکو بیا د انتشار له مخه چې انتشار جوړ کړي، ګډوډي جوړه کړي، هغه بیرغ به یې له خلکو کش کړو. خو اصل خبره دا ده چې دا بیرغ چې چا راوړی و دا جنډه، نو هغه هر چا خپل پرسنل راوړې وه. هغو دلیل دا و چې موږ له افغانستانه سره مینه لرو. په پاکستان، پنجاب، سند په دې کې خلک دي چې د فلسطین جنډه راوړي، د طیب اردغان تصویر لګوي او دغسې د صدام حسین هغه لګوي، د چا هغه لګوي. نو افغانستان هم یو اسلامي ملک دی، موږ یې جنډه درولی سو، راوړلی سو، خو دا یو پارټۍ یو ګوند نه و کړی. او د ګران عثمان خان هم د افغانستان سره ځانګړې مینه وه. هغه به هر وخت ویل چې په افغانستان کې مداخلت مه کړئ، افغانستان پرېږدئ خپلې ودې ته. هغه هر وخت د افغانستان دفاع کوله په سینټ کې، او دا هر چا ته معلومه وه چې دی تر پایه په افغانستان کلک ولاړ و.